بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تیرو درسونو په دوام باندې نن موږ او تاسې لولو کوفي لیک. کوفي هغه لیک ده چې لومړی ځل د قرآن کریم د لیکنې لپاره کارول سوی ده، چې په هغه وخت کې یا د اسلام په لومړیو کې دغه لیک په کوفي نه یادېده، بلکې دا د حجري په نوم باندې مشهور و. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې د حرې او انبار ښار ترمنځ د کوفې سیمه آباده سوه، نو دغه لیک د همدې کوفې سیمې نه بېلابېلو سیمو ته خپور سو، او د همدغې کوفې نه چې دی خپور سوی ده په بېلابېلو سیمو کې، دا بیرته همدې د کوفې سیمې ته نسبتي سوی ده، یا نسبت همدې سیمې ته کېږي، او دا په کوفې باندې مشهور سوی ده. یو روایت له حضرت ابن عباس رضی الله عنه څخه په دې ډول کېږي چې د حرې یو تن د انبار له خلکو نه دغه لیک زده که، او وروسته له دغه سړي عبدالله بن جدعان ته ورښوده، او عبدالله بن جدعان بیا حرب بن امیه ته وښوده، او په دغه ډول باندې د لیک سلسله په حجاز کې پراخه سوه، یا لیک په حجاز کې خپور سو. کوفي لیک د سریاني لیک له مخې جوړ سوی لیک ده، چې کوفي لیک په کوفه او حرا، او نسخ لیک بیا په مدینه منوره او مکه مکرمه کې تېنه اقتباس سوی ده، یا یې له مخې نه جوړ سوی او راوتی ده. د نسخ خط یو ډول د خوارزمي ژبې د لیکلو لپاره هم کارول سوی ده، یعنی دغه نسخ لیک چې ده د همدې کوفي لیک یو ډول ده، یا یو څه هندسي تغییرات پکې راغلي دي، او دغه نسخ ډول ترېنه جوړ سوی ده چې خوارزمي ژبه د خوارزمي ژبې د لیکنې دپاره هم کار ترېنه اخیستل سوی ده. بله برخه د موږ او تاسې د درس هغه فارسي لیک ده. د فارسي ژبې اوسنی لیک چې دغه کوم موجود ده او موږ او تاسې ورسره اشنا یو، دا د عربي ژبې د لیک د تاریخ سره ورته ده، یا متصل ده، یا د فارسي ژبې دپاره دغه کوم لیک نه چې کار اخیستل کېږي، دا د عربي ژبې د لیک له تاریخ سره وصل ده. خو په تذکرة المرأة الخیال کې چې کوم څه لیکل سوي دي، هغوی وایي چې د فارسي ژبې دپاره ثلث، نسخ، ریحان، توقیع، محقق او رقا قلمونه موجود ول له ډېر پخوانه. بل د فارسي ژبې بل ډول لیک چې ده هغه له رقا او تعلیق څخه جوړ شوی ده، یعنی دغه کوم ډولونه چې موږ مخکې پورته ثلث، نسخ، ریحان او نور یاد کړه، او سره له دغه رقا او تعلیق نه چې دا یوم ډول کېږي د فارسي د لیک، دا یوازې په همغه کوفي لیک کې یا همغه د عربي ژبې دپاره چې کوم لیک جوړ شوی، یوازې په هغه لیک کې ځینې هندسي تغییرات دي، یا د قلم ډبلوالی، نریوالی، او پرینوالی، او د خط اوږدوالی په دغه شکل باندې چې تاسې له بېلابېلو ډولونو د همدغه د موږ او تاسې کوم لیک چې اوس په فارسي ژبه کې کارول کېږي، د دې له بېلابېلو شکلونو سره له وړاندې اشنا یې. د لیکوالو په ان تر ټولو ښه لیکوال د دغو خطونو چې و دغه پورته چې موږ یاد کړه، دا خواجه تاج سلمان په نوم باندې یو سړی و چې ده به په دغو ټولو قلمونو باندې ډېر ښه لیکل کول. او یو بل ډول چې هغه اتم ډول ګڼل کېږي، هغه له نسخ او تعلیق څخه د امیر تیمور په وخت کې د میرعلي تبریزي په نوم باندې یو سړي رامنځته کړی ده، او دغه لیک د نسخ تعلیق یا نستعلیق په نوم باندې یادېږي. اوس د فارسي ژبې دپاره هغه کوم قلمونه چې ډېر مشهور دي او د فارسي ژبې هنري لیکنه پې کېږي، یعنی په خطاطۍ هنر کې کارول کېږي، هغه اجازت، تعلیق، توقیع، ثلث، جلی دیوانی، دیوانی، رقعه، ریحانی، سنبولی، صیافت، شحری، نستعلیق، شکسته او نستعلیق او کوفی یا نسخ، معلی خط ده، سبحان خط او نور قلمونه یادولی سو چې دا د فارسي ژبې مشهور قلمونه دي، او د فارسي ژبې د خطاطۍ د هنر لیکوال له دغو بېلابېلو قلمونو نه
په بېلابېلو وختونو کې کار اخلي. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس را روان درس به انشاءالله د موږ او تاسې د پښتو ژبې د لیک په تاریخ باندې او د پښتو ژبې د اوسني لیک په جوړښت او په دغه تاریخي اړخونو باندې به خبره کوو انشاءالله. نو دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس. تر بل درسه ښې چارې الله مو مل شه.